السلام علیکم زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زتا سره کلی وایم ناظرین موږ دلته راغلی یو د فتو عبدالرحیم یا چې د درېمې په نامه باندې مشهور دی هغه علاقې ته راغلی یو او د دې ځین ناظم چې کوم دی چیرمن بهر علي صاحب یو ینګ او ډېر کافي د پورې دلته کې سرګرم ډېر خپل اکټیویټیز دي خپل علاقې لپاره علاقې کې لغونته مسایل هم شته د دې سوچ د دې په دغه باندې موږ تاسو سره ان شاء الله د دې چې کوم سوچ ته هغه تاسو ته مخې ته راوړو او چې کوم د دې اوپینینز دا غي باره کې ان شاء الله موږ د سره تاسو ملاقات کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني ټول نو مخکې زه تاسو چینل پښتو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د کلی ته رالئ او زمونږ د علاقې مسایلو باره کې او الله دې ستاسو عزت وکړي او ډېره مهرباني دي تھینک یو جی ډېره مهرباني ډېره شکریا درته بهر علي صاحب چې تاسو لکه سیاسي سب بیک ګراوند وو کنه فرش کینډیډیټ وای راغی بس دا شو پس وجه د سیاست طرف یې رجی زه د کالج وختونه زه چې سټیم فرست ایئر کیوم نو هغه ټیم نه زه به د سیاست کې انټری شوم سټوډنټ لایف نه هغه زما فعلنې پارټي او پاکستان تحریک انصاف نو انصاف سټوډنټ فدریشن نه مونږه التحال زل شروع کړی صحیح ده او بیا خپل علاقې طرف ته تاسو بیا هغه نه پس مونږه پارټي کې انټر پارټي الیکشن وشولو نو هغه مونږه کانټیکټس کړو نو زه تقریبا مراد سعید زمون یوت پینل چې کوم هغه کې واحد ډیسټریکټ پېښور کې زه جوائن سیکرټری راغلی ماغه پینل بیا هغه نه پس لوکل ګورنمنت الیکشن وشولو نو زه جی ډیسټریکټ کونسل ته بیا ولاړم ما تقریبا جی 25 سیټونو باندې زه هغه ټیم بیا پاتې شوم جی هغه نه پس بیا هغه نه پس جی بیا دوباره اوس دا دوباره لوکل ګورنمنت الیکشن وشو نو دې کې جی زه بیا هغه ته بل سیټ اپ نو لاندې سیټ اپ وای کې بیا زه شکر الحمدلله د علاقې د مشرانو د کشرانو دوا سره دای په مهنت سره زه علاقې چیرمن شوم صحیح ده درته وی چې د عبدالرحیم یا چې درېمه چې ورته وي د دې داسې مسایل چې راغ تاسو ډیسکس کول غواړي او عوامو په نظر کې هغه وصل غواړي چې کوم انا حکام دي دغه په نظر کې راوصل غواړي دلته خو زموږ علاقې کې خو مسلې ډېرې دي کنه خو ټولو کې غټه مسله زموږ د ډیسپنسري او بل جنکو های سکول شو د های سیکنډري شو ولې چې زموږ د علاقې آبادی د 35000 آبادی ده او ډیسپنسري زموږ په علاقې کې نشته د زموږ علاقې نه ډېر خلک پاشوي دي دغه شوي دي خو چونکه اوس پورې هغه د ډیسپنسري نشته دغه او موږ خپل صوبایي حکومت ته تیمور جګړه صاحب ته وینا کړې ده خو هغه موږ ته ویلي دي چې ان شاء الله دې بجټ کې به موږ تاسو ته ډیسپنسري دغه کوو او ان شاء الله هغه به دغه شي هغه ته موږ ریکوست هم کړی او زه خپل وزیر اعلی صاحب نه دا کوم اپیل کوم چې موږ د پاره دلته ولې چې دلته ځمکې ډېرې ګرانې دي نو حکومت خو زه هسپتال لپاره او سکول لپاره زه موږ منزور کړي خصوصو پیرا او دلته لکه ځمکې ډېرې ګرانې سرکاري ریټ باندې څوک ورکوي نه نو زه وزیر اعلی صاحب ته خپل صوبایي حکومت ته دا اپیل کوم چې موږ ته خپل کم د دې خپل کم فند دی هغه لپاره موږ لپاره دا ارینج کی ولې چې دلته ځمکه ډېره ګرانه دي د وجه بس هغه چې کم کار وینو هغه دی وجه پاتې شي هغه لیپس واپس اوس موږ یو میډل سکول اپریټ کړو نو هغه زه دلته هغه ویل 2 کاناله زه حکومت کم هوستل ولې چې دلته سرکاري ریټ هغه او یا 10000 مرله او دلته موجوده مرله 8 लाख 7 लाख 5 लाख مرله نو باغې د وجه زموږ سکول واپس لیپس هغه شلو غشبو جی صحیح ده جی د موجوده چې کوم د صورتحال روان دي سیاسي دی باره کې څه خیال دی بهر علي صاحب چې دا کوم په ملک کې د موجوده صورتحال روان دي یا رقم صورتحال چې روان دي دا نن دا حکومت چې کوم راغلی دا انپورټ حکومت چې په موږ مسله کې وي
د دې د وجې زموږ ملک معاشي حالات خراب شو ډالر تاسو ګورئ په 144 ته هغه شلو داسې تاسو د پټرول ګورئ ګران کم زی ته ورسېدل نور حالات ورسته ورځ وړو ګرانیږي چینی ګرانیږي غوړي ګرانیږي نو دا حکومت چې راغلی دی دا په یو سازش راغلی دی او د دې حکومت د ملک معیشت حالات ډیر زیات خراب کړ نو تاسو په خیال دا عوام چې کوم دی دا بوج برداشت کړی شي یاره زما چې څومره خیال مستحالات چې څومره د حقیقت اخره کې بدنه سریلانکا ته روان دي نو د دې واحد یو حل چې پوری دی الیکشن وشي جرنل الیکشن نو هغه کې با دا واپس د حالات ان شاء الله عمران خان صاحب کراله نو د حالات به واپس بل زیته براشي صحیح ده بهرالي صاحب یو بل تاسو کې پی کې تاسو د پی ټی آی څنګه ګورئ لکه کو ګورئ دا اوس په پیښور کې چې الیکشن شولو نو میر چې کوم سلیکټ شولو هغه جی وای نه سلیکټ شولو او ډیر ښه اکثریت سره وګټله نو چرته داس خو نه د جیرا ان بیلنس پوي میر هغه ټیم چې میر منتخب شو هغه ټیم حالات بل شانتو لکه یو سړی به ویل را ګرانی د ودا دی وغه دی او ورورا هغه د وجه عوام خپه شو خو عوام ته اوس پته ولګی دا چې هغه وخت پی ټی آی دور کې چې کومه ګرانی و هغه دومره نه و دی خو په سلور میشتو کې ملک حالات تباہ و باکل نو عوام اوس پوه شو عوام ته پته ولګی دا چې عوامو د پاره واحد په پاکستان کې یو عمران خان سیم دی چې هغه صحیح سوچ کوي ملک د پاره ولې چې د حکومت چراله مغه سره پاټا کې صحت کارت ختم په پنجاب کې ختم کم چې دا احساس پروګرامونو ټول ختم کړ د غریب سړي چې کم حق هغه دی ختم کړ اوس عوامو ته پته ولګی دا چې پاکستان کې یو واحد یو لیډر دی عمران خان او دا ملک واحد عمران خان دا ملک مشهور شي صحیح ده راتلونکي الیکشن تاسو څنګه ګورئ بهرالي صاحب چې را اورال پاکستان کې دغه کومه کې سندم راځي چالت ټول عمر دغه پیپلز پارټي چې دینو ډېر خراج کړي دي او مکمل بھاری اکثریت سره بیا پنجاب او کې پی کې د اورال تاسو څه ګورئ چې را د راتلونکي الیکشن څه صورتحال وي اورال ان شاء الله دور د پی ټی آی دی ولې چې سین خلک موس پوه شو چې ګوره سین کې کم حالات روان دي قبضه مافیا او رورا قتل عام او سین کې وډیرا سیستم نو سین خلک موس پوه شو او هغه تم پته ولګی دا چې دا نور پارټي چې کوم دي دا ټول پاکستان خلاف دي مل د پاره سو کم سوچ نه کوي او پنجاب خلکو پوه شو اوس دا تاسو د الیکشن چې وشلو د 20 سیټونو باندې نو پی ټی آی پکې دا 16 سیټونه واغستل دي نو ان شاء الله ګوره ګلګت کې پی ټی آی حکومت دی از کشمیر کې پی ټی آی حکومت دی ان شاء الله سند عمران خان صاحب دینه پس سند دوره بکې نو تاسو ته بخپل پته ولګي چې سند کې به هغه عوامو په شعور راوړي نو ان شاء الله سند کې به پاکستان تحریک انصاف حکومت سلور وانو او 15 وانو صوبو کې به ان شاء الله الله فضل سره حکومت به پی ټی آی صحیح ده مونږ چې وګورو عمران خان سره आवाज وکي په ټول ملک کې چې د جلسې وغیرہ بیا خلک روزي هغه یو आवाज چې کوم وینو هغه سره ټول پاکستان کې خلک روزي هغه چرته داس خونه دا چرته تشه هواوي او په الیکشن کې چې دینو بیا منځ کې خبره بدلې وي څنګه اکثر وګورو جلسو کې خلک ډیر زیاتی او چې کله بیا الیکشن شنو هغه کې بدلی چرته داسې خو بنه کیږي نه ان شاء الله هغه یو خو دا کم الیکشن کمیشن چې دا خو تاسو تم خپته دا عوام تم پته دا د دې غلو سره دا مرګري نو ان شاء الله مونږ به دا د دې سونه دا سازشونه دي الیکشن کې چې دې سونه د امریکا دا مونږ پی ټی آی ورکران ان شاء الله دا به مونږ کامیابو اور عمران خان سره یوت ته عمران خان سره عوام دي نو ان شاء الله تعالی عمران خان با دو تهیه اکثریت نه زیات علي ان شاء الله اوس عوام ته پته ده چې عمران خان په سچ دي او دا امریکای سازش چې کوم دي
ان شاء الله دا به دغه کیږي ختمیږي به د ملک نه او پاکستان به یو ترقیاتي او ښه ملک جوړیږي. صحیح ده. بهرالي صاحب که تاسو ته اوس آفر وشي د یو ښه پارټۍ نه او د ګټلو دغه هم زیاتې ګارنټي هم درله درکړي چې ګټې به نو څه خوند به وکړي راضي به شئ بیا؟ یاره جي نه زمونږ سټارټینګ سیاست د پاکستان تحریک انصاف نو سټوډنټ لایف نه مونږ چې یو سیاست ته راغلو یو په سوچ راغلو د ملک دپاره آیا مونږ چې زمونږ د ملک ښه شي زمونږ بچو مستقبل ښه شي داسې خو دنیا پارټیانو مونږ ته راغلي دي اپرونه راکړي چې مونږ به دله دا وکړو مونږ څه شامل شي مونږ به دله به ټکټ درکړو دا خو زمونږ پارټي چې د پاکستان تحریک انصاف ته چې څو پورې پی ټی آی مونږ ژوند یو مونږ به پاکستان تحریک انصاف زولې چې مونږ خپل ملک دپاره یو سوچ دپاره راوتو او ان شاء الله مونږ به پاکستان تحریک انصاف سره. صحیح ده. ډیره مننه ستاسو بهرالي صاحب. یو ینګ او کافي حده پورې ایکټیو کس دی په خپل علاقې کې ډېر زیات کارونه وغیره کافي منډې تړې د خلکو سره او ډېر په مینه باندې او ډېر په خلوص باندې لګیا دی. زموږ دعاګانې تاسو سره دي. ډېره مننه ډېره شکریه. تھینک یو سو مچ.